سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دې ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو په میکسي صرافۍ کې موږ او تاسې د دوی ریوارډ ترلاسه کړو. همدارنګه هغه کسان چې په میکسي صرافۍ کې نوي اکاونټونه جوړوي د هغوی دپاره میکسي صرافۍ کوم ډول ریوارډونه ورکوي، او همدارنګه هغه کسان چې په میکسي صرافۍ کې تیار اکاونټونه جوړ کړي له مخکې نه هغوی ته میکسي صرافۍ کوم ریوارډونه ورکوي. نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګوره. زموږ چینل معراج خان سکل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو له نور ملګرو سره هم شیر کړئ. راځو چې موږ تاسې په میکسي صرافۍ کې څنګه کولی شو ریوارډونه ترلاسه کړو. که چیرته تاسې نوی اکاونټ پکې جوړئ هم تاسې ته ریوارډ درکول کېږي، که چیرته تاسې مخکې نه هم په میکسي صرافۍ کې اکاونټونه لرئ هم تاسې ته ریوارډ چې دی هغه درکول کېږي. بل هغه ملګري چې تر اوسه په میکسي صرافۍ کې اکاونټونه نه دي جوړ کړي د همدې ویډیو لینک صحیح ده، دغه کومه ویډیو چې تاسو ته ښکاري د همدې ویډیو لینک په د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ګوره. تاسې به ډسکرپشن څنګه پیدا کوئ؟ دلته به تاسې راشئ په دغه ټایټل یا په مور برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو په دې باندې کلیک واخیست دغه لاندې کومه برخه چې راځي دغه موږ سره ډسکرپشن دی، په دې کې ما لیکلي د میکسي صرافۍ لینک دا دی صحیح ده. تاسې به راشئ په دغه لینک باندې به کلیک واخلئ او په میکسي صرافۍ کې به ځان ته چیک کړئ، په میکسي صرافۍ کې به ځان ته اکاونټونه جوړ کړئ. نو راځئ مکمله طریقه درته ښیم چې اوس موږ تاسې ریوارډ څنګه ترلاسه کولی شو صحیح ده. د اکاونټ جوړولو لپاره به تاسې ډسکرپشن ته راشئ، ډسکرپشن کې به ما لیکلي د میکسي صرافۍ لینک دا دی، په همدې لینک باندې به کلیک واخلئ. ساده به تاسې خپل ایمیل پاسورډ ورکړئ او دا به نیکسټ کړئ. چې کله مو نیکسټ راست تاسې ایمیل ته یو کوډ راځي، کوډ به ورکړئ. له کوډ بعد ستاسې د الکترونیکي تذکرې یا هم د شناختي کارت په واسطه به تاسې دغه اکاونټ وریفاید کړئ صحیح ده. چې کله تاسې اکاونټ وریفاید کړ اوس راځو زه تاسې ته وښیم. دلته موږ تاسې سره لومړی د نوي یوزر دپاره بونس دی ټیک شو. میکسي صرافي هغه کسان چې په میکسي صرافۍ کې نوي اکاونټونه غواړي جوړ کړي د هغوی دپاره هم بونس ورکوي. ګورئ دلته موږ تاسو ته ویل شي چې تاسې کولی شئ څه وکړئ، تاسې کولی شئ $15 چې کله تاسې اکاونټ جوړ کړئ تاسې کولی شئ $15 په میکسي صرافۍ کې دغه ریوارډ په مفت ډول سره $15 ترلاسه کړئ. ګورئ وین 15 USDT ټیک شو. دغه 15 USDT تاسې څنګه ترلاسه کولی؟ تر ټولو لومړی به تاسې راشئ په میکسي صرافۍ کې به اکاونټ جوړ کړئ صحیح ده. د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک په همدې ویډیو په ډسکرپشن کې په لینک باندې به کلیک واخلئ. زما لینک له لارې به تاسې اکاونټونه پکې جوړ کړئ تر څو دغه ریوارډ تاسې ته درکړل شي صحیح ده. چې کله تاسې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ بعد له هغې به تاسې دې ته څه وکړئ 100 USDT به تاسې دې ته ډیپوزیټ کړئ ټیک شو. چې کله تاسې 100 USDT دې ته ډیپوزیټ کړل دغه 100 USDT به تاسې د 3 ورځو دپاره چیک کړئ، د 3 ورځو دپاره به تاسې هولډ کړئ ټیک شو. یعنې د 3 ورځو دپاره به تاسې په خپل اکاونټ کې دغه 100 USDT وساتئ ټیک شو. دریم سټپ یې موږ سره چې دی دریم سټپ کې موږ تاسې ته وایي چې تاسې باید په فیوچر کې د $500 په اندازه چې وکړئ فیوچر ټریډ ولګئ. د $500 په اندازه به تاسې فیوچر ټریډ څنګه لګوئ؟ تاسې به یوازې راشئ په فیوچر کې به $50 USDT به تاسې ولګئ او دا به څه کوئ دا په $10x کې ټیک شو. په $10x کې به دا ټریډ ولګوئ او بیرته به زر کلوز کړئ ټیک شو. چې کله تاسې دغه طریقه کار ترسره کړئ نو 3 ورځې وروسته به تاسې ته $15 شي $15 به تاسې ته درکړل شي ټیک شو. دا هم موږ تاسې سره په میکسي صرافۍ کې یو ډول چې نوی اکاونټ جوړو موږ تاسې ته ریوارډ راکول کېږي. په دویم برخه کې موږ تاسو ته چې کله نوي اکاونټونه جوړو نو ریوارډونه هم موږ تاسو ته راکول کېږي. که چیرته تاسې په میکسي صرافۍ کې فیوچر ټریډ ترسره کړئ نو تاسې که چیرته د $80,000 په اندازه ټریډ ترسره کړئ نو تاسو ته $15 چې دی نور هم درکول شي. ګورئ د $80,000 تر اندازه والیوم څنګه ټریډ څنګه لکه مطلب ته $100 باندې ټریډ کوي ټیک شو. $100 باندې تا ټریډ ترسره کړه او په $10x کې دې ترسره کړه څو $10x کې نو دغه ټریډ د $100 شو، دغه ټریډ ستا سره د $0 شو ټیک شو. که چیرته ته په 100x کې دغه د $100 په اندازه ټریډ ترسره کړې نو دغه ستا ټریډ چې دی تقریبا دا د $2,000 شو ټیک شو. په دغه شکل باندې تاسې په دې کې دغه والیوم ټریډ کولی شئ. که چیرته د $1.5 10 که چیرته د 6 لکو د شاوخوا 50 که چیرته تاسې د 1.5 میلیون په اندازه نو $100 دا مختلف ریوارډونه تاسې ته میکسي صرافي د نوي یوزر دپاره چې کې هغه تاسې ته درکوي ټیک شو. اوس به موږ تاسې راشو په میکسي صرافۍ کې موږ تاسې ته هغه کسان چې اکاونټونه پکې لري په کومو ډولونو سره میکسي صرافي موږ تاسې ته ریوارډونه چې دی هغه راکوي. همدارنګه د فیوچر ټریډینګ دپاره یا اتومات هم موږ تاسې ته څه کېږي ریوارډ راکول کېږي. کله چې تاسې په میکسي صرافۍ کې اکاونټ جوړ کړئ نو دلته به تاسې سره دغه لومړی برستر کې خو ماته خپلې پیسې ښیي چې تاسې دومره اندازه چې لري USDT لرئ. تاسې به راشئ دغه ریوارډ برخې ته دا وینئ
په دغه ریوارډ برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ټیک شو. چې کله په ریوارډ برخه باندې کلیک واسي، اوس به موږ تاسو ته مختلف ډوله ریوارډونه څه کېږي هغه به موږ تاسو ته وښیي. د هغې شرایط به موږ تاسو ته وښیي چې په دې شرایطو باندې موږ تاسو ته دغه ریوارډونه څه کوو، دغه ریوارډونه تاسو ته درکوو. خو اوس به راشو، زه به تاسو ته وښیم چې ما څومره ریوارډونه هم ترلاسه کړي دي په دې صرافۍ کې. تقریبا د دوی ریوارډ بونس چې دی هغه تر 10,000 USDT پورې دی. ټیک شو. اوس ګورئ دغه د یو ریفرل ټاسک دی، زما پوره شوی دی. دا به زه اوس کلیم کړم او ماته به څه کېږي، ماته $15 ډایرکټ راکړل شي. ټیک شو. په دې کې تقریبا ما یو نفر انوایټ کړی دی چې هغې KYC کړې ده. KYC کې څه کړي دي، KYC کې $100 ډیپوزیټ کړي او بیا د تر $10,000 په اندازه فیوچر ټریډ ترسره کړی دی. ټیک شو. نو دغه ماته څه کېږي، ماته 15 USDT ماته راکړل شي. زه به راشم په دې کلیم باندې به کلیک واخلم. چې کله مې په کلیم باندې کلیک واخیسته نو اوس به ګورئ ماته څه شو، ګورئ 10 USDT ماته راکړل شو. صحیح ده، هلته 15 لیکلي خو ماته 10 USDT د ټریډینګ دپاره راکړل شو. ګورئ دا وینئ ستاسې په مخ کې تاسو ته مې ثبوت شکل هم وښودل. ګورئ 10 USDT ماته څه شو، 10 USDT ماته راکړل شو. ټیک شو. په دغه طریقې سره اوس به تاسې راشئ په دې کې نور ټاسکونه هم تاسو ته ښیم. اوس ګورئ دلته بل ټاسک دی موږ سره، که چېرته تقریبا د 6 میلیونو شاوخوا یا تر 15 لکو شاوخوا پورې زه په دغه کې ټریډینګ ترسره کوم، نو ماته به تقریبا په فیوچر ټریډینګ په میکسي صرافي کې ترسره کوم، نو ماته به تقریبا 1.5 USDT د فیوچر ټریډینګ دپاره راکړل شي. صحیح ده، 1.5 USDT. چې بیا کله تاسې راشئ ویو آل ټاسک باندې کلیک واخلئ، دلته داخل کې نور ټاسکونه هم تاسو ته د هغې شرایط ښیي. ګوره که چېرته موږ تاسې دا د 10 USDT نه تر 1500 USDT پورې موږ تاسو ته راکول کېږي. که چېرته موږ تاسې تر $15,000 تقریبا تر 6 لکو ډالرو پورې په ټریډینګ ترسره کړو، نو موږ تاسو ته به دا ګورئ د 200 نه تر شاوخوا ګوره په دې کې بیا نور ریوارډونه مختلف ډوله ریوارډ تقریبا په دې کې موږ تاسو ته 1000 USDT څه کېږي، 1000 USDT راکول کېږي. په دغه شکل باندې دغه ټاسکونه هم موږ تاسو کې کتلی شو. ګورئ که چېرته موږ تاسې کاپي ټریډینګ ترسره کړو د $100 نو تقریبا موږ تاسو په $3 راکړي. $100 څومره اندازه راځي، لکه مطلب تا سره $10 دي، 10x کې د ټریډ ولګوه په کاپي ټریډینګ کې، نو اتومات شکل به تا ته $3 درکړل شي. ګوره د $3 دپاره اپلای ده، ریفرل ټاسک دی. ګوره تاسې چېرته یو نفر انوایټ کړي تاسې به درکړي، لکه اوس ماته راکړل شو، دا بیا د ریفرل ټاسک دی. یو نفر انوایټ کړي تاسو ته به $15 ډیپوزیټ درکړو، $15 به تاسو ته درکړو. 3 نفر انوایټ کړي تاسو ته به $10 USDT درکړو. 15 نفر تاسو انوایټ کړي تاسو ته به $10 درکړو. په دغه شکل باندې موږ تاسو ته څه کېږي، ریوارډونه راکول کېږي. ګوره اوس به راشم زه به خپل ریوارډ چک کړم چې ماته څومره ریوارډونه تر اوسه په میکسي صرافۍ کې راکول شوي دي. زه به راشم ریوارډ برخې ته. چې کله ریوارډ برخې ته راغلم، اوس تقریبا زه تازه $10 لرم. ټوټل ما په میکسي صرافۍ کې ریوارډ برخې نه $115 څه کړي ترلاسه کړي دي. نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې په میکسي صرافۍ کې ریوارډ لاسته راوړئ. ګوره اوس هلته ما سره څو $50، اوس ما سره 80 شو. ګورئ ما ته دغه د فیوچر ټریډ دپاره $10 څه شو راکړل شو. ګورئ زه به راشم فیوچر ته. چې کله فیوچر برخې ته راغلم، ګورئ دلته ماته څو ډالر راکړل شوي دي، $10. په دې $10 باندې زه اوس څه کولی شم، ټریډونه ترسره کولی شم. ډېر ښایسته او بهترینه سیسټم لري میکسي صرافي، مختلف ډوله ریوارډونه جایزې تاسو ته درکوي. په دې کې بیا نور هم ډېر مختلف ریوارډونه موږ تاسو ته راکول کېږي. ګوره په دې ځای کې تاسو ګورئ که چېرته تاسو دومره کسان انوایټ کړئ یا په دې ځای کې برخه واخلئ، په دې کې برخه واخلئ، تاسو ته به ریوارډ درکول کېږي. مختلف ډوله ریوارډونه چې کېږي موږ تاسو ته میکسي صرافي راکړي. بهترینه ښایسته صرافي ده په افغانستان کې، بالکل اویلیبل ده. تاسو کولی شئ له دې په اسانۍ سره ګټه واخلئ. که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنه وه کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ.